سلامونه او نیکې هیلې درنو دوستانو په خیر الله جهانګیر اکاډمي چینل د مرګ او ژوند د پاتې دومې برخې جریان یو شی چې موږ د مرګ په اړه ډېر ښه پوهیږو دا دی چې یو کله مرګ راځي یا هر څه پای ته رسیږي لږ تر لږه دا هغه څه دی چې موږ یې لیدلی شو موږ دا لیدلی دي کله چې یو څوک مري زړه یې درزیږي ساه یې بندیږي د بدن غړي یو په بل پسې له کاره لویږي د پوستکي رنګ یې شین کېږي او احساس کوي چې هغه سړی چې شتون یې درلود نور شتون نه لري لږ تر لږه په دې بدن کې نور شتون نه لري موږ د کیسې تر دې برخې پوهیږو خو له دې وروسته نه پوهیږو چې څه کېږي هر چا چې په دې اړه څه ویلي د خپلو باورونو پر اساس یې ویلي دي هغه کسان چې مړه شوي او بیا بیرته راژوندي شوي دي معمولا هغه کسان چې مري بیرته نه راګرځي مګر په دې شرط چې واقعا مړه وي ډېر داسې پیښې شوي چې په روغتونونو کې تشخیص کوي چې یو څوک مړ دی خو د څو دقیقو حتی د څو ساعتونو وروسته ناڅاپه ژوندی شوی دی په دې شیبه کې موږ غواړو د هغو کسانو په اړه وغږیږو چې مړه شوي او بیا بیرته ژوندي شوي دي کله چې د هغو مختلفو خلکو سره خبرې شوي دي چې دا تجربه درلوده هغه کیسې چې دوی تعریف کړي دي تقریبا ټولې ورته دي تر ټولو مشهوره خبره دا ده چې د ژوند ټول پړاو دی او د فلم په څیر له سترګو څخه تیریږي کله چې هغوی د ژوند د فلم جزئیات پوښتل کیږي لکه خپله واده دې ولیدم لومړی موټر چې دې اخیستی ودې لیدو لومړی ماشوم نړۍ ته راتګ دې ولیدو هیڅ دا شان په یاد نه راوړي خو یو ورځ د ماشومتوب چې سایکل یې چلاوه یا یو ورځ چې ورځپاڼه یې لوستله یا یو پیشو چې په ماشومتوب کې یې پېژندله لیدلی دي یعنی کله چې پام کوي هغه شیان ویني چې په عادي ژوند کې ډېر د انسان په یاد نه پاتې کېږي ځکه ډېر مهم نه وي کله چې موږ کیسو ته پام وکړو یعنی کله چې مرو د ژوند ډېر ساده شیان وینو او مهمې برخې نه وینو یوازیتوب احساس او مرګ له هغو دلایلو څخه دي چې انسان له مرګ څخه ویریږي دا دی چې یوازیتوب احساس ورکوي ځینې فکر کوي چې انسان یوازې نړۍ ته راغلی او حتی یوازې هم له نړۍ څخه ځي ځینې له دغو ژوندي شوي مړو وایي چې کله مړه شو له خپلو نږدې کسانو څخه مو چې مخکې مړه وي لیدلی دي یا ولاړ وي او زموږ په انتظار او غوښتلي چې زموږ لاس ونیسي او له یوې لارې تیر شو چې په هغې کې یو رڼا لیدل کېده لنډیز دا چې دا کیسې موږ ته ښیي چې هغه مرګونه چې دوی تجربه کړي دي هیڅکله یوازې نه وو دا هغه څه دي چې د کسانو تعریف کړي تقریبا ټول ورته دي خو موږ نشو ویلی چې دا افکار څنګه د دوی د ذهنونو ته راغلي دي آیا فکر یې کاوه چې دا واقعا یو لاره وه د جنت په لور موږ نشو ویلی هو یا نه او باس هم نشو کېدی خو یو مشترک شی چې په دې ژوند کې شوي مړو کې شتون درلود د یوازې نه کېدلو احساس و هیڅ کله یوازیتوب په اړه خبرې نه کوي روح او علم یوازینی متمعقد